ښه دا یو بل سوال یې ورور کړی دی وایي چا راته دا قیسه کوله او دا ډېره عجیبه قیسه ده ښه خوندوره قیسه ده وایي چا راته دا قیسه کوله چې ملک الموت چې دی دا کم ملک او فرشته چې الله رب العزت دغه دا ډیوټي لګولی چې د خلکو نه ساګانې اخلي چې هغه الله ته شکایت وکړو چې زما دپاره دا ساه اخیسته ډېر ګران دي د خلکو نه او دا کار ما ته ډېر ګران دی نو دا ما ته اسان که نو الله رب العزت هغه مرګ له اسباب جوړ کړو او د دې ډیوټي صرف ته کوله کوله چې دی د خلکو نه ساه اخلي نو چې دا قیسه اصل نسل لري که نه هسې بیان شوي جواب ګوره الله رب العزت دا مخلوق چې دی ملائک دا یو ناشنا مخلوق الله پیدا کړی دی دوی د الله نافرماني نه کوي دوی خوراک څښاک نه کوي د دوی شهوت نشتی نه د خېټې نه د عورت او دوی له الله رب العزت ډیوټیانې ورکړي دي د هر ملک یا د ملایکو خپل کار دی او دا د نه منلو خبره ده چې هغه مخلوق چې الله رب العزت د هغوی ذکر کوي قرآن کې چې دوی زما نافرماني نه کوي هغه دې الله ته ووایي چې دا کار ما ته څه دی ګران دی که نه بس الله دله ډیوټي لګولې نو ده پکې سویمه شوه چې دی اوس الله ته وایي چې دا ګران دی بیا په دې ټولو کې یو دی چې هغه ته ملک الموت ویلی کېږي اگر که مشهور دی د اسرائیل په نوم باندې خو دا نوم په صحیح سند سره نه ثابت نو ښه دا ده چې موږ دته ملک الموت وایو د مرګ فرشته یا د مرګ ملک چې ساه اخلي الله وی قل یتوفاکم ملک الموت تاسو به وجني ملک الموت یعنې تاسو نه به ساګانې اخلي او دی پکې د ټولو نه مشر دی ځکه چې د ده سره نور ملایکو هم راځي د ساه اخیستو دپاره او باقي دلیل دا دی الله په قرآن کې وایي حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا تاسو کې چې یو چا له مرګ راشي که نه نو زموږ استازي زموږ ملایک د هغه نه ساه اخلي دلته ډېر ذکر کړي دي او هلته یو ذکر کړی چې یو ملک الموت دی نو اصل دا دی چې ساه اخیستونکی ذات څوک دی هغه الله دی ډیوټي د چا لګېدلې ده د ملک الموت مرسته د هغه سره په دې کې نور ملایکو کوي نو ساه دی والي ساه دی اخلي او بیا د نور ملایکې د هغه د لاس نه والي بیا هغه اوږد حدیث ته یو پیر موږ بیان کړی مو چې د بد عمله سړي سایي نو د هغې سره څه کوي او چې د ښه سړي سایي نو د هغې سره څه کوي دا د دوی کار دی دویمه مسله دې سره دا ده چې کله دوی د کافر نه ساه اخلي که نه او د مجرم نه نو ډېرې په سختۍ سره ترې اخلي او قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه یضربون وجوههم وادبارهم کله چې دا ملایک د کافرانو نه ساګانې وباسي که نه نو په دې ملا او په دې مخونو یې وهي او د هغه دا ساه پټېږي په دې بدن کې نو دوی ته په زور راکاږي قرآن کې الله قسم هم خوړلی په دې باندې والنازعات غرقا والناشطات نشطا قسم دی په هغه ملایکو باندې چې د کافرانو نه ساه راوباسي په ډېرې سختۍ سره او د مؤمنانو نه راوباسي په نرمۍ سره او د مؤمنانو سره دوی نرمي کوي هغوی له زیری هم ورکوي لکه قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا کله چې د نیکعمله سړي نه ساه وځي که نه نو دا ملایک راشي دله زیری ورکړي وایي یېرېږه مه غمجنه کېږه ستا دپاره موږ زیری د جنت راوړی دی دا د دوی ډیوټي دی دې کې دوی اخوا دېخوا نشي کولی چېرې الله پسې ورشي او دا سخته ده او دا ګرانه ده ملک ساعت مخکې وي موږ څه یو موږ بندګان نو ملایک څه دي بندگان دي بنده هغه څه کوي چې څه ورته سید ویلي مشر ورته ویلي د چا چې بندګان موږ د الله بندګان یو ملایک د الله بندګان دي موږ سره څه اختیارات نور نشته ملایکو ته الله ډیوټي ښوولې ده چې دا ستاسو کار دی دی به دقه کار کوي پته یې چې دا قصې زموږ دا خلک د کم کم ځای نه راوباسي او بیانوي زه تاسو ته د زړه د کومې نه نصیحت کوم دا ګورئ چې د دې قسمه قصو نه ځان لرې ساتئ ځکه چې دې تعلق د دین سره دی ګورئ هسې ګپ هم نه دی
لکه که ته په ما پسې قصه جوړه کړي د دروغو بیا دې هم ګناه وکړه خو ځه جوړه دې کړه په بل پسې په بل پسې هغه قصه چې ته دین ته نسبت کوې که نه نو په هغې کې بیا ډېر احتیاط کوې او زموږ په ملکونو کې ډېر داسې مولیان او مقررین پکې احتیاط نه کوي نو عوام غریبانان به څه احتیاط وکړي منبر ته چې وخېږي چې څه په دې خوله راځي هغه وایي چې څه په دې خوله راځي مخکې ورځو کې مې د یو بیان اورېدو وی پلانې مولوي صاحب چې مړ شو نو آدم علیه السلام د هغه کفن ورکول راغلی و آدم علیه السلام راغلی و سره کفن ورکول له پېښور ته لاندې ناست وي سبحان الله لکه سبحان الله په څه دا سبحان الله مناسب هم وګورئ خو څنګه یو سړی به چې څنګه مناسب لکه اوس که زما مخکې دا قصه کوله ما هم سبحان الله وي سبحان الله چې خلک تعجب وکړي وایي که ما تعجب د دې مولوي صاحب په دې دروغ وکړو چې سبحان الله څه ناشنا دروغ یې ووایي آدم علیه السلام د رسول الله وسلم کفن له نه راغلی د بل پیغمبر کفن له نه راغلی د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي رضی الله عنهم نورو صحابه کرامو کفن له نه راغلی زموږ مولوي صاحب له هغه راغی پېښور ته او بیا ده ولیدو نو وایي دا زموږ بزرګان دي ښه چې څوک درته وایي د دوی په باره کې خبره کوي نو ښه جواب وله ورکوئ دوی د دوی په باره کې خبره څه ته وایي لکه دا اوس چې ما وکړه چې دا قصه زه نه منم بس نور خوا ما څه نه دي ویلي ما څه کنځلي کړي څه ګستاخي مې وکړه د چا مور خور مې یاد کړي دي د چا خاندان او نسب مې یاد کړی خو صرف مې دومره ووایي په دوو ټکو کې چې دا قصه زه نه منم بس خبره ختم وی نه منې به نو چې منې به بیا به ما ته پوره صحیح ثابتې نو خبره مې دا کوله چې په دې قصو کې ډېر احتیاط کوئ خصوصا د ملک الموت پسې ډېرې قصې جوړې شوي دي اسرائیل راغی یو پیر اسرائیل را روانو او یو پیر اسرائیل برخطو یو پیر اسرائیل شتي بعض قصې مسند قصې شتي الحمدلله هغه مسند له موږ دومره توجه نه ورکوو څومره چې موږ دې بې سنده له توجه ورکوو نو بیا دغه قصې بیانوو مسلمان له پکار ده چې دی د دغه ملک الموت د راتلو چې کوم وخت هغې ته تیاری وکړي دی ساس څنګه علي څنګه یې نه علي دته ګرانه ده که اسانه ده دا قصه ته پرېږده خو ته څه وکړه تیاری وکړه د دغې ورځې دپاره کومه ورځ چې ملک الموت راځي د ساه اخیستو لپاره دا خو موږ ټول منو که نه ساه به زموږ نه وځي که نه به وځي او څوک به علي ملک الموت ویل دا اتفاقی ده اوس دا دته ګرانه ده که اسانه ده او دا الله ته څه ویلي او څه نه ویلي او دا چې ګوره په دنیا کې دومره خلک په یو ځای مړه کېږي دا به څنګه دی ساګانې ته دا قصې ټولې غاړې ته کېده خو تا هغه ورځې له څه تیار کړي دي هغه څه کې ځان مصروف کوي چې هغې کې زموږ دپاره څه زموږ دپاره فایده او پرېږدئ دا ډکوسلې او دا ګډې وړې خبرې په دې کې نه زموږ دپاره څه فایده شته بلکې الټه زموږ دپاره پکې څه دی نقصان دی الله دې موږ د دې قصو نه وساتي ښه او سبحان الله د دې خلکو هم طبیعت داسې دی دوی قصې خوښي دا د انسان فطرت دی ګوره نو الحمدلله موږ سره قصې شته که نه نشته قصې کوم ځای کې دي قصې قصص الانبیاء قرآن او حدیث کې قصې شته الحمدلله ها یقیني رښتینې که یو واقعي او زموږ د دین سره ټکراو نه خوري بیان یې که او دا راته ووایم د قانون یاد که چې رښتینې واقعه وه هغه به د دین سره ټکراو نه خوري زما په دې جمله پوه شوې که رښتینې قصه وه که نه هغه به د دین سره ټکراو نه خوري لکه اوس زه تا ته وایم اجاز صاحب چې پرون مې یو سړی ولیدو چې په هوا الوتو دا به چې کله دا ته پته ولګي چېرې زموږ شریعت کې خو دا قسمه قصې او دا جاقې ماقې نشته نو پوه شه چې دې سړي دا قصه چېرې دا څه ده دا دروغ دی او پلانې وایي دا هغه ځینې راغی او په پیر صاحب باندې وایي جادو شوی او په قبر کې هلکه په مړي باندې سړی ولې جادو کوي او داسې جادو یې پرې کړی و چې په دې قبر کې د خپو نه تړلی و د دې تړلو ته څه صورت دی هغه په کنده کې پروت دی
نو بیا چېرته یو پیر به و نو د سوات باباجي که سوات پیر یې ورته ووایي هغه راغی هغه شی ته هغه جادوی ته کولاو که خپې ایله ازادي شوې د مړي نو بیا به راوتی بهر ته ځکه چې دغه وخته پورې خو له خپې تړلې وي تاسو ته کوم ځای کیسې دي او کوم ځای داستانونه دي چې کله د شریعت د اصولو خلاف وه پوه شي چې قصه څه ده دروغ ده الله دې زموږ په حال رحم وکړي